بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو افغانانو پښتنو. د راشد خان او د ابدالیانو د ټیم په اړه خبرو نه مخکې د ستاسې ټول وړوکی اختر ډېر مبارک شي. الله پاک مو روژې منځونه تراویح عبادات ټول خپل دربار کې قبول کړه. الله پاک د ستاسې ټولو دپاره دا د خوشحالۍ او بهترین اختر وګرځوي. راځو را اختر په ورځ باندې ګجرات ټایټنز لوبه ابدالیانو باندې بل وروسته خبره وکم ځکه چې دی یو بیل کیف وکړ. راشد خان په اړه خبرې کېدې چې راشد خان پرفارمنس راشد خان زما په نظر باندې ټیک ریزي اخیسته. هغه بېشک شرمه ته چې د کوم بال وکړ بس شلک سره هغه تیر شپږیزه والا بیا پسې باندې راووته نو چې په اول اور کې تا نه څوک 15 رنزې واخلي پریشر دې پیاچولی نه نو بیا خو اټومیټیکلی 30+ به ورکوي او کله 40+ همداسې نو اول نه چې پریشر واچي او راشد خان بیرته خپل ګروم ته دغسې ښه پلیران چې هغه ډېر زر راځي او بیا همدا وجه ده چې راشد خان ته $2 میلیونه ګجرات ټایټنز ورکوي چې میچ ویننګ پلیر دی. لوبه درته ګټي. یو وخت کې 15 بالونو باندې 15 رنزې پاتې او زما په نظر باندې چې کله راشد خان بیټینګ ته راووت هغې وخت کې 15 شوې او که 20 شوې که 18 خو هغې کې 15 رنزې یا 40 رنزې ځان ته ده وکړې. بالینګ کې 4 اوره 18 رنزې یو وکټه. نو مطلب یو گیم چې تا ته راشد خان وګاټه او ته په دې ټیم کې 4 اورسیز پلیران نو دا 4 بارني پلیران باید هغې کم از کم او امپیکټ رول کې استعمالولی شي خو چې تا ته لوبه وګټي چې هر یو پلیر درته کم از کم یو لوبه وګټي نو دا 4 لوبې دا شوي. دا باقي چې هندوستاني پلیران هم پکې لوبېږي نو دا خو هسې د مفتو مال نه وهي. دوی به هم یو څه پرفارمنس کوي نو یو 2 گیمه درته 3 دوی وګټي ځکه دا هم په ټیم کې 2 کسان لوبېږي او په هر گیم کې نو خامخا چې د 2 کسانو کې درته 3 گیم هم دوی وګټي دا 2 گیمه شو. په 2 گیمونو باندې موست لایکلی یو ټیم پلی آف ته وځي. راشد خان یو گیم خو وګټي انشاءالله بل به هم ورته ګټي او همدغه ویلیوبل پلیر همدغسې لکه بن سټوکس او داسې نور او ځکه بیټینګ بالینګ فیلډینګ ټول اوس خو سټوکس خیر بالینګ دومره نه کوي خو چې کوي بهترین پلیر او ورسره ټاپ فیلډر هم دی همداسې راشد خان هم. نو د راشد خان مینوالو ته د افغانستان د کرکټ مینوالو ته د ډېر مبارکي. عظمت الله عمرزی صاحب بهتر گیم کې هم نو لوبولی اوس هم نو لوبولی. ګوره د عمرزي صاحب غوندې الراونډرانو ته مهم شی دی چې ته اولنۍ لوبه کې 10-15 رنزې کوي دا کیری کا دا 15 40 کا چې یو 50 وهې هغه سپاټ تا ونیو چې ته اوس نمبر 4 راوځي یا نمبر 5 راوځي ځکه فینیشر دا هغسې نه دی. نو په دې نمبر 4 سپاټ کې یا 5 کې چې ته باید کم از کم یو هغه چې سټارټ دې واخیسته او ټایم در سره نو 40-50 رنزې وکړه بیا ستا سپاټ مضبوطیږي. بالینګ هم ورسره کوي نو بالینګ کې کم از کم باید چې مثلا ته 3 گیمونه وکړې نو یو گیم کې باید ته په 3 اورو کې 15 رنزې ورکې 2-3 وکټې واخلي. نو یا منم دا های ایکسپیکټیشن دی مګر هر نوی پلیر چې کله IPL کې ځای جوړی هغه به همداسې جوړی چې په یو گیم کې 2-3 وکټې واخلي سکور چې دی په بل گیم کې یو څه سکور وکړي نو په 3 گیمونه چې هغه لوبېلو خیر دا خو دومره گیمونه نه وو که یو 50 والی وای یو 2-3 وکټې دغه اخیستی بیا لوباوه بیا هم دومره بد نو فرست هینډ ایکسپیرینس وو مګر خواري ورته پکار ده نوره هم. او زما په نظر باندې د کین ویلیمسن نه یا هغه دغه ویجې شنکر چې دوی لوبولی دا خو چې لرې کې او شاهرخ خان ولوبئ ریګولرلی او بیا دغه عظمت الله عمرزی استعمال کړي او نور احمد یا بل امپیکټ پلیر هم استعمالولی شي. نو هغه د ګجرات ټایټنز خپل کار دی چې څنګه کوي خو موږ خو غواړو چې راشد خان د نور احمد او دغه د وجې ګجرات ټایټن مخکې لاړ شي خو که عظمت الله عمرزی نه لوبی هغه د هغوی کار دی لیټ سی خو هر لوبغاړي دپاره دا یو تجربه ده. رحمان الله ګربز په بینچ ناست دی همداسې هغه بل محمد نبي ته یو 2 اوره ورکړه قسمت یې خراب و. رومیریو شیفرډ مخکې راغی دنه او که دی راغلی وای او څه سکور یې کړی وای نو دس بګ اپرچونټي خو خیر په هغې به بیا بل وخت خبرې کوو. اوس راځو د ابدالیانو ټیم ته. ګوره هغه فارسی کې یو متل دی پوه شوې که نه وایي از خانه هندو سیکول برآمد پوه شوې نو الف لام میم نه وایي سیکول سپاره د هندو د کور نه راووته که نه. ګونګي زادران او چکري اشرف نه رمضان المبارک ته شیطانان خو یې تړلي نو هیله ده چې هغې د وجې خدای دې وکړي چې دا هغه کار نه
چې دوی دا داسې سکواډ اناونس کړی دا خو تینې زموږ دومره تمنا یو خو شکر دی چې هغه زاړه خلک ختم شو. ګوره زه د هر پلیر مینوال او مینوال چې د مینوال دا مطلب نه چې ته بیا راشي کنځلې وکړې چې زه ته چې نور علي زادران دی نه یا د دولت زادر یا بل زادر چې هر یو وي زاړه 40 کالو کسان دای ضرورت نشته چې ابدالیانو کې ناره ډال په ابدالیانو کې باید بیخي نه د ابدالیانو ټیم د سه لکه A ټیم او A ټیم کې باید هغه کسان چې هغه ستا نیکسټ ټیلنټ دی هغه زیوس سریلانکا سره میچونه کوي په سریلانکا کې تجربه اخلي ایکسپیرینس زیاتیږي او دا دغه ته بیا ریډي کیږي ملي ټیم ته نو دا باید دغه سي ټیمي لکه دا اوس چې سلیکشن شوی دی او کیپټن باید همداسې ځوان ورسره زما په نظر باندې هیله د خدای دی وکړي چې دا کوچانې ورسره داسې مشروطان نه لیږلي دا پخوا راسې 15 کالو راسې چې په دې کرکټ بورډ باندې قبضه کړې ده او مافیا غوندې ناست دي که نه هغه مینټالیټي غلطه ده هغه دا فکر کوي چې بس وروره وې والکا وې بچا ته اوس غټ سړی شوي نورور نو خو غټ سړی کېږي به نه نو راشد خان خو به همداسې غټ سړی کېږي اخر ټیلنټ او استعداد او مخکې لاړو نو هر ټیم خو تا ته څوک سلامونه نشي کولی هر ټیم خو ورته اوبه ګیلاس او دغه کوچ صاحب یا پلانکی صاحب منیجر صاحب یو خو صاحبان دومره ډېرې پوه شوې لکه تیر دولت کې چې مامور به وو نو تا به ورته چې رئیس صاحب ته به دی چې وزیر صاحب لکه نور به دي مچت صاحبان کوله نو صاحب نه راکوشئ کوم جاب چې درکړی که د ابدالیانو ټیم کې منیجر مینجمنټ دی کوه که کوچ ګوره نور افغانستان سره زموږ کار نشته په تیر دولت کې هم که هر شو خو په کرکټ کې مو نه پرېږدو کرکټ کې موږ دا شی نه منو چې وروره ته منیجر به ځان نه دی لکه دغه پوه شوې تیسمار خان جوړ کړی دا شی نشته په کرکټ کې بس کلارې منیجرې لکه دا سپینان مینجمنټ باندې فوکس وکړه چې پلیران څنګه مینج کړي کوچ اسسټنټ کوچ بیټینګ کوچ په هغې باندې فوکس وکړه دا باید ښکاره شي او دا ویډیوګانې صرف عکسونه نه ویډیوګانې باید افغانستان کرکټ بورډ په خپل پیج کې واچي 3 میلیونه خلک در سره په پیج باندې دي خوار شي او تاسې په ورځ کې 3 پوسټه کوئ هغه ډومېسټک نه خو د ابدالیانو موږ درنه هیله دا به ډېر زیات پوسټونه کوئ ځکه بله طریقه خو شته دی نه چې موږ ته معلومات وشي او هغه وخت کې به یې نه کوئ ګوره چې چېرته ستاسې خپل کس پرفارمنس وکړي نه هر د غریب سړي بچي د مالداره سړي بچي هر ټول موږ افغانان یو ټول یو خلک یو د هر سړي استعداد ټیلنټ سکور چې کوي هغه باید په افغانستان کرکټ بورډ په پیج باندې واچول شي دا د چا شخصي پیج نه دی ګوره او نه کرکټ بورډ د چا شخصي ملکیت دی ګونګی زادران چکري اشرف دا یو څو ورځې ختم بشي څومره به پاتې شي ها نو دا د چا شخصي ملکیت نه دلته ډېر راغله همداسې فرعونان لاړه خو که پرفارمنس ورکوئ ښه لوبغاړي سلیکشن کوئ ځوانان سلیکټ کوئ موږ هېڅ مشکل در سره نه لرو او نه صفتونو تمه چې دا هغه صفتونه نه کو صفت په هغه وخت کې د کرکټ بورډ کېږي چې یو ښایسته پلان ورسره یې داسې ښایسته ټیم سلیکشن دی نړیوال جام ته وکړي انشاءالله افغانستان ټیم نړیوال دغه ته وځي تاسې صرف جاب کوئ ستاسې صفت ته سره ضرورت نشته څوک یې وکړي ولې ته راځې وروره یو عام سړی د باندې مثلا 50,000 روپۍ هم نشي ګټلی افغانۍ او دلته $4,000-15,000 تنخوا اخلي دا د همدغې د وجې چې ته باید دا کار وکړي او دا به ستاسې بله ده چې اوس درته په دې وخت کې په لاس درغلی دی که نه دا باید هغه خلکو ته په کار ورشي په لاس ورشي چې افغانستان کې هغوی کمیونیکیشن سکلز یې ښیي هغه ټاپ لیول په دغه باندې پوهېږي په کرکټ باندې پوهېږي هغه خلکو سره کنوینسنګ پاور نور بورډونه کنوینس کولی شي CEO پوزیشن باید هغسې کس واخلي نه ګونګی زادران مګر بس اوس دې بله ده خو هیله ده چې د کرکټ بورډ ډیوه چې ده دا هم بله کې همدغسې ځوانان چې دی په ابدالیانو کې دي ځکه هغه بل چکري اشرف قاسم غلام ذهنیت والا دی هغه خالي د ګونګي زادران ته لکۍ دغه کوي هغه باندې خبرو ضرورت نشته نو هیله چې همدغسې نړیوال جام کې ټیم سلیکشن ښه وکړي د افغانستان ټیم چې دی یو داسې ټیم چې لکه موږ دا هیله وساتو چې انشاءالله اول راوند نه خو به وځو چې دویم راوند کې بیا موږ سیمی فاینل ته وځو هغې دپاره به ټیم په کار دی لکه د ابدالیانو دا به انشاءالله تجربه اخلي ابدالیانو نه مې یو خواهش دی چې وروره ښه زړه د خلاصه لوبه وکړئ اصل کې خو افغانستان کرکټ بورډ دا چې زه یم که نه چې کار اهل کار ته وس یو یې 4 فرست کلاس گیم ایښی دی او 15 لیسټ A 500 وریزه گیمونه ایښي دي موږ سره نړیوال جام را روان دی موږ سره ښه موقع چې پلیران ټیسټ کو په کار چې 15 T20 مو ورسره ایښي وای خو بس بیا هم تاسې په ون ډے کې د T20 غوندې لوبه کوئ تیزه لوبه کوئ خو ریکلس نه ښه موقع در سره ده بیکاره بال وروره سټاپ کوي سار کا سنگل ډبل واخله چې د غیر د راځي موقع شاټونه وهئ ځان دغه کوي لکه ښکاره کوي چې ټیلنټ استعداد درکړي انشاءالله نړیوال جام دپاره زموږ د پلیرانو ضرورت دی
بیا به نور خبرې کوو، ستاسو ټولو کتلو شیر کولو